سیمي خان چې د نونو په نوم ډیره مشهوره وه او پښتو ډرامو کې نوم د هیڅ چا نه هم پټ نه و، هغه نن سبا چرته ده، په څه حال ده، چا سره واده کړی دی او ډرامې ولې پرېښودې، دا ټول معلومات د هغې یو نوي انټرویو کې در سره شریکوم. د ویډیو تر اخره اوسئ. تاسو به لیدلی وي چې د وخت سره سره ډېرې پښتنې اداکارانې د ټي وي او سی ډي سکرین نه ختمې شوې، اگر که دوی کې زیاتو جنکو خپله د فلمونو او ډرامو نه کناره کشي کړې ده، ځکه چې وایي اوس د پښتو ډرامو کې او فلمونو کې هغه خبره نه ده پاتې، کومې ډرامې به چې مخکې جوړېدې او خلکو به ترې عبرت هم اخیستو. د سیمي خان نونو باره کې خبره کوو چې هغه هم په دغه پښتنو اداکارانو کې وه چې په لږه موده کې خپل ځان په ټولو پښتنو پیژندو، خو ډېره داسې زر ورکه شوه چې اوس یې هیڅوک هم نوم نه اخلي. سیمي خان به د پښتو فلمونو او ډرامو سره سره په سټیج ډانس هم کولو او د پښتو ایکشن او مزاحیه ډرامو کې هم کار کړی دی. هغه د خپل ښایست له وجې هم ډېره مشهوره وه، خو د سټیج نه د تلو او د ډرامو پرېښودو لوی سبب یې دا و چې هغې واده وکړو او د واده نه پس لکه چې هره ښځه غواړي خپل کور کې لانجې جوړې نه کړي او خاوند سره خوشحاله ژوند تیر کړي، خپل خاوند ته وخت ورکړي، نو سیمي خان هم دغسې وکړل او د تل لپاره یې فلمونه او ډرامې پرېښودې او د دې لپاره چې خپل خاوند ته وخت ورکړي او خپلې کورنۍ سره نور ژوند تیر کړي. سیمي خان په خپل وخت کې د لویو اداکارانو سره کار کړی او ښه کامیابه شوې هم وه، خو بیا هم هغې دې هر څه ته ونه کتل او د دې فلمونو او ډرامو نه لاړه. د واده سره سره یوه لویه وجه دا هم کیدی شي چې نور پښتو ډرامو کې هغه خوند نه و پاتې، ځکه چې پخوا به په پښتو ډرامو کې د کلي ولس او کلتور منظرکشي کېده، خو نن سبا پکې د پیسو ګټلو لپاره حیاشي او فحاشي کېږي. پخوا به خلکو د سی ډي ډرامې په کورونو کې هم کتلی شوې او یو سبق به یې ترې هم اخیستو، خو نن سبا کور کې خو څه کې چې سړی ځان سره هم داسې فلمونه نشي کتلی، ځکه چې سړي له خپله شرم ورځي چې پښتانه داسې هیڅکله هم نشي کېدی. خو یوه خبره ده چې پښتو فلمونو او ډرامو کې نن سبا پښتني جنکۍ هم ډېرې کمې دي او که یو څو وي هم نو د ګوتو په شمار دي چې ډېره بېشرمي کوي. الله پاک دې د سیمي خان نونو او د ټولو مسلمانانو د ښځو او سړو پردې وساتي چې د دې بېحیایۍ نه هر انسان ځان لرې وساتي. د خان کلیک چینل دا ویډیو تر همدې ځایه وه. په آینده کې له نورو ښکلې او په زړه پورې معلوماتو او ویډیوګانو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.